ای مؤمنانو وژغورئ خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږي وي چې پر هغه به غصناکې سخت زړه پرښتې معذفې وي چې هیڅکله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي. په هغه وخت کې به وویل شي چې ای کافرانو نن عذرونه مه وړاندې کوئ، تاسې ته خو هماغسې بدله درکول کیږي لکه څنګه چې تاسې عمل کوو. ای مؤمنانو الله ته توبه وباسئ، خالصه توبه. کیدای شي چې الله ستاسې بدۍ له تاسې نه ایسته کړي او تاسې داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا به هغه ورځ وي چې الله خپل پیغمبر او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی دی رسوا نه کړي. د هغو رڼا به د هغو مخکې او د هغو ښي پلو ته ځغلي او هغوی به وایي چې ای زموږ پروردګاره زموږ رڼا زموږ لپاره بشپړه کړه او موږ ته بښنه وکړه، ته د هر څه وس واک لرې.